ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لاندو خبرونو ته ښه راغلاست. کونړ مرستیال والي په مشرۍ د بشري مرستو همغږۍ په پار د سکتوري ریاستونو او مرستندویه مؤسسو غونډه وشوه. د کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقاني وویل دغه ولایت کې د مرستندویانو فعالیتونو پراختیا لپاره ښه فرصتونه موجود دي او تطبیقونکو ادارو یې هیله دا ده چې فعالیتونه پراخه او د ولسونو اړتیاو سره سم خدمتونه وړاندې کړي. په کونړ ولایت کې د سختو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي زیانونو ترڅنګ زیاني ځانونه هم اړولي دي. نن سهار سختو اورښتونو د دې ولایت مرکز سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د یو سړي او دوو ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان په شهادت رسولي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ د ترافیکو مدیریت له لوري د موټر چلولو جواز لیک یا لایسنس 15 ورځنی درس چې د ترافیکو مدیریت له لوري د دې ولایت په غازي آباد ولسوالۍ کې پیل شوی و نن پای ته ورسېدو. په یاد ورکشاپ کې 88 تنو مجاهدینو او عام ولس برخه اخیستې وه. پنجشیر کې د کرنې په برخه کې نږدې 350,000 ډالرو په لګښت پروژې پلي شوي دي. په نیمروز کې 8 ټنه تاریخ تیري توکي او درمل وسوځول شو. په یاد ولایت کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په دغه ولایت کې بې کیفیته خوراکي توکي او تاریخ تیره درملو د سوځولو خبر ورکړی دی. هلمند کې 133 کسان د درملنې په موخه راټول کړل شو. د هلمند امنیتي مسؤلینو د تیرو اونۍ په بهیر کې د یاد ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه په نشهیي توکو 133 کسانو د راټولولو خبر ورکړی دی.